الله دې پې د اسمان نه راورتی دا څه شی به د اسمان نه راواچوي روپۍ او سرې دي په خدای د اسمان نه راورتی دې مسافرو باندې دا څوک دي چې رانه رالیږي ځان دپاره م وایه که نه چې خدای داسې راواچوي چې سهار له راپاڅم کټ او کوټه او دا ټول غولی ډکي د کور ځان له راپاڅم د ټول ګوره وڅه کوټې نه ډکي خو الله دې د مسافرو باندې بېرباره شي چې ماله یو 100 روپۍ راولېږي کباب پې خورم او سورکلی چرګ پې خورم دغه مې ډېر ارمان دي تیار کباب او سورکلی چرګ چې له مسافر راولېږي نو څه دی خیال نه هلته و دا لاسونه یې خو څه نه راغځي نو لاسونه نه راغځي خو داسې به لجاس کې راولېږي نه نه داسې دې رانه نه راځي په خپله کې بې عالم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو قدرمندو یو ځل بیا ستاسو درانه خدمت کې حاضر یو د تاج محمد لالا زما سره ناست دی خواته او ډېر زیات خاندي پته نه لګي چې بوزه دی که څه حساب کتاب دی او موسم چې کوم دی هم ډېر زیات مس کړی دی باران یې ډېر زیات خوښ دی وایي چې یاره باران به کله راښکې کېږي نو باران هم لږ لږ وریږي او بهر ته ګوري نو د هغې سره سره چې کومه دی لږ خاندي را خاندي که څنګه ده لکه صحیح ویم که نه او دا برابر وی برابر ویم او صحیح صحیح تاج محمد لالا خلک ویاره وایي ته روژه نه نیسي دا ولې د خلکو ویل ته روژه مه نیسه ویل تا ته الله معاف کړي ویل ستا دماغ لږ دغه دي کمزوري دي او ساده شاده کې ډېر ګوډو ماشومانو خویللی د وړوکو ماشومانو خوی مې دی وایي او خلک وایي چې روژه مه نیسه ته د وړو ماشومانو شان خوی کوې زه خوی نه کوم خو هغه پېږي ورکو کوټو ماشومانو خوی دی دا دماغ دي لږ دغه دي کچلي دا راته ووایه تاج محمد لالا چې پړه دې څه ارمان دی صفا صفا خبر راته وکړه چې خلک یې واوري پړه دې څه ارمان دی چې ته پوره شي به د ټوله دنیا یو طرف ته او یو هغه ارمان چې کوم دی هغه بل طرف ته وایه پړه مې دا ارمان دی چې دې عیدوال نه راله دغه کسان یو 3000 روپۍ راکړي نو دا به ما باندې به دا غټ اختر شي هم دې نشته بچي هم دې نشته ته په روپو څه کې بس ښځه او بچي مې نشته خو ښځه او بچي مې دی خو د 200 روپۍ مې ارمان دي چې کباب پې وخورم او هندوانې پې وخورم نه چې ښځه او بچي هم دې نه وي خو چې دا 200 روپۍ را سره وي که نه کباب پې وخورم او هندوانې پې وخورم نو دا کباب او هندوانه ستا ډېر زیات ارمان نه دی دا زما ډېر ارمان دی کباب او ارمان مې پوره شو خو د هندوانې ارمان مې دی اوس د ده چې کومه دی د کباب او ارمان دی یو او د هغې سره سره هندوانۍ ډېر زیاته خوښه ده او بل څه دې خوښ دي وایه هلته کیمرا کې خلک دې ګوري ته شابه بل دې څه خوښ دي کباب هندوانه بله هندوانه مې خوښه ده او سورکلی چرګ مې خوښ دی سورکلی چرګ بله وایه دا به دې 200 روپو باندې وشي دا پرې 200 روپۍ چې ماله راکړي په دې باندې غټ کار کېږي ها 200 روپۍ وله ورکوي چا چې ورته منلي خیر تاج محمد لالا چې کومه دی 300 روپۍ په ځای 2000 ورکوي یو پې چرګ اخلي د هغې سره سره کباب او هندوانه نو دا 3 شیان چې کوم دی په 200 روپۍ باندې کیمرې ته ګوره هلته کې هغه ته ګوره وایه سترګې چاته دي سترګې مې مسافر دلیته دي چې د مسافر راله 200 روپۍ راولېږي تحصیل دلیته به میلاو شي بیا به یې ماله راکړي هلکه نه د کوم ځای مسافر ته سترګې دي بس خو پارسي کې خو چې مسافر یې خو چې رانه راویلېږي هلکه چې کوم څومره مسافر دي او تاج محمد لالا وایي چې زما صرف دقه مسافر ته سترګې دي چې هغه روپۍ راولېږي او سورس یې هم یاد کړه چې دغه سورس په بنیاد باندې ما ته څو روپۍ میلاو شي ما ته دې 200 روپۍ 200 روپۍ دې میلاو شي ځکه چې ده باندې به هم څه مطلب واده ماده پروګرام به هم پې کوي که نه او یو چې دې عیدبال یې راکوي به زه 1.5 زره دې راکړي چې بل عیدبال یې رالېږي بیا دې راله 300 روپۍ راولېږي تاج محمد لالا دا راته ووایه بس بیا پروګرام ختمو تاج محمد لالا دلته ما ته ګوره ما ته تاج محمده ته خو ماشاءالله ډېر زیات هوښیار ومې که نه دا راته ووایه چې ښځه مزه واړه بچي دا خو په کار ده که نه یاره ډېره ضروري څیز دی دا بس دماغ مې کمزوري دي څوک به راله څه ښځه راکړي ښځه ښه شی ده خو چې دماغ مې کمزوري دي نه یې راکوي څوک در پکې که نه خو ستا ګوره ته ډېر زیات قیمتي ګوره ما ته غوږ کېده ته ډېر زیات قیمتي او ستا په شان قیمتي ښځه پیدا کېږي نه د دې وجې نه چې کومه دی مطلب دا دی چې تا ښځه شته نه ورسېدې به خبره چې ستا په شان قیمتي ښځه وګورو مونږه نو بیا څه دی خیال دی بیا به قبوله کړي ولې بیا نه قبلوم خو چې د موسم باره کې څه خیال دی دا موسم ګوره داسې ښایسته موسم دی څه خیال دی د باره کې
دې باره کې مې دا خیال دی چې بېګا باران شوی دی نور باران د خدای نه کوي او دغه باران ډېر شی دی دا نری نری صحیح دی بس دا نری نری باران دی ولې خوښ دی دې نري باران باندې مسافر خوشحالېږي چړې خوشحالېږي چې په کلي پسې نه جاړي یاره تاج محمد لاله ګوره د کمال خبرې کې ښه او مسافر دی څنګه چلی لایکوي ګوري دي که نه خوښوي دي مسافر دی خوښوي که نه مسافر مې ولې نه خوښوي او اختر له نه اوس خو دا مطلب دا دی چې اختر کې تقریبا څو ورځې پاتې دي اختر ته اختر څو ورځې پاتې دي اختر ته بس 2 ورځې به پاتې 2 ورځې به پاتې که نه اختر ته نو څه پیزار جامې کپړې پیسې وغیره څه شته که نه کپړې مې هم نشته جامې هېڅ شی مې هم نشته خو مسافرو ته دې 2000 روپۍ ځکه وایم چې بیا پې کپړې ځانله وکړم جامې پې وکړم روژه د ده خو به ثواب وشي الله به ونه نورې ورکړي د خپل ګریوان کې دې فکر وکړي ښه نو دا ګوره د تاج محمد لالا چې کوم تاسو نه یو ریکویسټ دی چېرې زما کپړې نشته پیزار مې نشته د هغې سره 2000 روپۍ نشته او ډېر څه بلا خواهشات دي کباب سورچرګ هندوانه خټکۍ تربوزه دا ډېر څه دي که نه داسې ده که نه نو دا ډېر څه خوښ دي خو تاج محمد لالا وایي چېرې دا به تاسو ماله راکوئ او ما ته به 2000 روپۍ صرف پکار دي خو چې اوس راته میلاو شي 2000 روپۍ په دې هفته کې راته میلاو شي دې اتوار باندې نو زه به چې کوم دی اوس تاسو ډېر شکریه هم ادا کوم او دوا به ورته کوې که نه دې خلکو ته ولې به ورته نه کوو خدای دې ورته سره سپین پیدا کړي خدای دې د سرو د سپینو کول ډک کړي الله دې پې د اسمان نه راوارتوي دا څه شی به د اسمان نه راواچوي روپۍ او سره دې په خدای د اسمان نه راوارتوي دې مسافرو باندې دا څوک چې راله رالیږي نو ځان دپاره م وایه که نه چې خدای داسې راواچوي چې سهار له راپاڅم کټ او کوټه او دا ټول غوله ډکي د کور ځان له راپاڅم د ټول ګورې واڅه کوټې نه ډکي خو الله دې د مسافرو باندې بېرباره شي چې ما نه 11 روپۍ راولېږي امین زه تاله به راولېږي زه بس دی صحیح ده بس پروګرام بس کوو دې اعتبار له دې 2000 راولېږي او بل اعتبار له دې راله 11 روپۍ راولېږي دا یعنې تقریبا 2000 روپۍ شوي د اتبار له څو راولېږي دې اعتبار له 2000 او را روان اتوار له دې بیا 10,000 راولېږي نو مطلب 2000 روپۍ چې کوم دي تاج محمد لاله پکار دي ځکه چې پروګرام پې نورم کوي کور به م بعد د هغې سره نور به م څه کوې که نه خوا دې خوا دا کباب وغیره به م اخلې صحیح ده که نه نو زه دا مسافر تا ګوري تاله به راولېږي صحیح ده صحیح کباب پې خورم او سورکلی چرګ پې خورم دغه مې ډېر ارمان دي تیار کباب او سورکلی چرګ چې مسافر راولېږي نو څه دی خیال دي نه هلته دا لاسونه یې خو څه نه راغځي نو لاسونه نه راغځي خو داسې به لجاس کې راولېږي نه داسې دې راله نه راګي په خپله طبې عالم لکه ته وایې چې پیسې ماله راکړي نوټونه مې پکار دي زه چې دې اعتبار له 2000 روپۍ راکړي او بل اعتبار له 11 روپۍ راکړي زه در بکې اوس مسافر ګوري ښه مسافرو دا تاسو نه ډیمانډ کوي نو چې څومره هم ګورئ دله چې کومه دی خیر که څه شی کولی ده اوس نه زه دلې راولېږئ خو نمبر دې شته که نه ورته ووایه نمبر ورته ووایه نمبر مې نشته دی نمبر یې نشته بې نمبره دی صحیح ده که نه خو زه د نمبر او د سکرین باندې ورکو رابطه وکړئ انشاءالله صحیح ده مننه